د پېښور جمعه خان خوړ کې موجود یم. دلته افغان کډوالو لپاره یو رجسټریشن مرکز جوړ شوی دی او دا دلته نه تقریبا روزانه چې دي زر کسان چې دي هغه دغه رجسټریشن کیږي او هغه بیا چې دي تورخم ته ځي او دغه شان چې دي لکه اخو افغانستان ته اوړي. خو دا چې کوم مرکز دی دا یو لیبر کالوني دی. تاسو په دغه کې ګورئ په دا کیمرې کې چې زما ښي او ګس لاسته چې دلته غټ غټ فلیټونه جوړ دي. دغه ټول فلیټونه چې دي خالي دي. نو خلک چې دي چې کم خلک پاتې شي بیا شپې په همدغه فلیټونو کې چې دي پاتې کېږي. هېڅ انتظام نشته دی دلته. لکه خلک دا وایي چې بسترې خو پرېږده لکه یو د اوبو چې کوم یو بوتل وي هغه دپاره موږ ډېر لرې لرې ځو. دلته هېڅ داسې انتظامات نشته دي. خلک چې دي زیاتر دغه خبرې کوي چې لکه یعنی ګڼ شمېر کې دلته راشي او دننه چې دی دوره انتظام نشته دی، دوره کمپیوټر نشته دی، عمله دومره نشته دی. نو بیا دا چې دی لکه لرې لرې علاقو نه راشي، مانسیرې نه، بیا دا جنوبي چې کومې ولسوالیانې د خیبر پښتونخوا هلته نه راشي. بیا دا خلک چې دلته کله رجسټریشن یې ونه شي نو دو سره بیا د شپې څه انتظام نه وي. نو داسې ډېرې زیاتې ستونزې دي. لکه د پاتې کېدو شان د یو افغان نشته. خو دغه موږ له مصیبتونه دي چې په دې لارو کې لاس ورځې د موږ ماشومان زموږ سپین ږیري دا یا لږ تکلیف یا دا وي چې ځان نه پېژنې الله نه پېژنې. او بیا به د تاسو نه موږ دغه یو خاص دی چې موږ ته دغه لار و د دومره تکلیف نه بچ کړئ. نو د موږ تاسې یو وینه یو ورونه وي. په پښتونخوا کې اوسېدلي وو پښتونخوا چې دي کاکا هر څوک دی یعنې چې نوم له کلمه وایي دا یو ورور دی. خیلونه د کاپیرو دي. خو موږ کې دغه هر څه چې دي هغې پسې نشو تللی نه هغونه د ما هغه شته. خو موږ دا خواهش دی د دې حکومت نه د دې خلکو نه چې چا لاس کې څه کار وي چې موږ په خیر خیرت لاړ شو. بس اوس حکومت را پسې راغستې ده لږ یې سخته کړې که نه. نو باقي موږ ته چې دی د وتلو دغه کړې ده چې تاسو وځئ باقي. نو موږ دا دی راوتي وروره دلته چې دی دا مسلې دي 4-5 ورځې دا خلک په دې کې پراته دي. کارونه یې نه کېږي، مطلب ټوکن نه ورکوي. د ګیټ له چې لاړ شي هلته هغسې رشونه دي. نو غټې مسلې دي موږ د ټولو پښتنو دپاره دي دا. نو موږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا مسلې موږ ته حل کړي. اساني سره داسې دی چې دا پروسس کې لږ نرموالی راوړي که نه. کسان کمپیوټر والا چې کوم کسان دي هغه زیات کړي او د خلکو ته چې دی مطلب سہولیات برابر کړي، اوبو ته برابري کړي، روټیو ته برابري کړي، لارې ورته کولاوي کړي. لکه تورخم کې چې کومې مسلې دي که نه، لکه اوس سهار موږ خبر شو چې تورخم کې د بګاډي چیک پوسټ سره بیا لاره بنده کړې ده. د هغه نه خو مطلب وایي خلک نه پرېږدي چې تورخم کې رش زیات دی. نو دغه رش په باره کې چې لږ موږ سره کومک وکړي، دغه مسلې حل کړي، ګیټ کولاو کړي او د کمې لارې چې بندې دي دا کولاوي کړي. نن 10مه ورځ ده چې راوتلي د مانسیرې نه. ما د زما میډیا نه دا درخواست دی الله تعالی دپاره موږ رحم وکړي. رحم دا خلک د ګوره دا ټول ولاړ دي دلته. پرون مو ګاډۍ راوستې، نن هم ګاډۍ راوستې، ورتېره ورځ مو ګاډۍ راوستې. ځو راځو ټوکن یې نه میلاوېږي. په دې باندې غور وکړئ. موږ ته دا ټوکن راکړي، دا لار راته کولاو کوي. د الله په خاطر باندې چې موږ لاړ شو خپل وطن ته. یا د دې دنیا کې یا د هغې دنیا کې ولا خبره په د منځ کې به راځنګولي یاستو چې څه راسره کوئ. حلالوئ هم څه راسره کوئ. د الله نه وویرېږئ. زه دا حکمرانانو ته وایم، مولوي صاحبانو ته، د کابل میډیا ته وایم، د کابل حکمرانانو ته او دې ته وایم د الله نه وویرېږئ. په دې خلکو باندې رحم وکړئ. دا زنانه پراته دي ګوره تاسې وینئ. دا ورځې شپې باران ته پرتې دي. دا اوس دا 2 ورځې کېږي مر دی او شپې شنه اسمان ته پراته دي. ټوکنې دې ورکړئ. مخکې ورته نور کار هغه ورته کمپیوټر یې ورته زیاته ولګوي، دا کمپیوټر کې ورته ځایونه برابر کړئ ورته او برای مهرباني وکړئ. وسلام.